څومره ښایسته دین دی زمونږ هر شي سره احسان چاړه تیره که څاروی دمه که زمونږ دین دا دی ګوره د ګډې ویزې سره هم احسان کوه د څاروي سره به هم ظلم نه کې د زناور سره به هم ظلم نه کې حدیث کې راځي که امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې تاسو کې څوک څاروی حلالوي نو اول دې چاړه تیره کړي وان توارى عن البهائم دا څاروی چې کوم حلالوي درې نورو نه لرې کې یعنی ته چې کوم نور حلالوي به ورته مخامخ نه ودرې او چاړه به هم د هغوی په مخ کې نه تیره کوي دا کوم دین دی چې د ګډې بیزې دومره خیال ساتي یو حدیث کې داسې راځي امام حاکم راوړی هغه روایت کې دي چې ان رجلا اضجع شاة يريد ان يذبحها یو سړي ګډه راسملولې حلالوي او چاړه تیره کوي لږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر شو وی تريد ان تميتها موتات وی ته څو مرګه وجنې څو پیرې ته دا ګډه وجنې هلا حددت شفرتك قبل ان تضجعها چاړه دې تیره کولو خو د راسملولو نه مخکې به دې پناه تیره کړې وه که نه ته اوس دا ګډه غریبه پرته ده ورته چاړه ها څو پیرې وجنې یعنې څاروی هم ګوره په دې پوهېږي که تاسو خیال کړئ چې کله څاروی حلالې او بل راولي هغه ځي ته نو ډېر په مشکله راځي ځکه چې ته پته چې مام دلته مام حلالوي یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو سړي ګډه حلالو او بل یې ودرولو نو دا یې خو دې درکړه که نه شفقت دین دی ورشه اسلام خدا دی چې یو ګډه حلالې بلې خوا کې مه ودروه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ها وی چاړه تیره کړي ولې چاړه چې تیره کړي څه کړي تکلیف ورته نه وي خو بیا وی دا دغه دمه که د څاروي زر دمه که نو زر دمه کوونکي خو یو دا راځي چاړه تیره ده زر یې پرې راکاږه دویو پکې دننه دا راځي په ګس طرف پې ښه مزدار د څاروي په ګس طرف پې سملې د څاروي به د څاروي په ګس طرف سملې او د سر به وله په ګس لاس ونیسي او چاړه به دې په ښی لاس نیولي دې سره هغه دمه کېږي او وینه یې په ارام وځي او ساعت یې په ارام وځي